سلامونه لیدونکو، خدای دې وکړي چې روغ او جوړ اوس د صحت او د عافیت جامې او پرتن ولرئ. قدرمنه کړې وه چې دغه میک موږ واخلو، بیا زموږ د موبایل سره نه وصل کیږي. غواړم چې په دغه نننۍ ویډیو کې تاسو ته د میک کنیکټینګ مکمله طریقه سیټینګ تاسو ته در وښیم چې یو میک د موبایل سره کومه وصل کیږي، آیا کوم موبایل ورته پکارېږي او که کوم اپلیکیشن ورته پکارېږي. نو دوستانو، نن تاسو ته دغه د کی 9 میکرافون په اړه باندې معلومات در کوم چې مکمل سیټینګ به تاسو په دغه ویډیو کې وګورئ چې یو موبایل سره څنګه کنیکټ کیږي او څنګه کار کوي، او د دې په اړه باندې تاسو معلومات درکوم چې دغه میکرافون کوم ځانګړنې لري او څومره برخې لري، څو میکونه پکې موجود دي. دغه ټول تاسو په دغه ویډیو کې کتلی شئ. درنو لیدونکو، غواړم چې نن د میک په اړه باندې تاسو ته معلومات درکړم چې زموږ نه ډېرو هیوادوالو دوستانو ملګرو پوښتنه کړې وه چې موږ ته د میکونو په اړه باندې معلومات راکړه چې کوم میکونه ښه دي او څنګه کنیکټ کیږي د موبایل سره. ډېری ستونزه دا وي چې کله زموږ هیوادوال چې میک واخلي بیا د میک د موبایل سره نه کنیکټ کیږي. نو د دې په اړه باندې به نن تاسو دغه ویډیو چمتو کړم چې تاسو ته به غوڼ مکمل سیټینګ د دې میک په اړه باندې تاسو ته جوړ کړم چې دغه میک څنګه د یو موبایل سره کنیکټ کیږي. لیدونکو، دلته چې تاسو ګورئ زما په دې لاس کې دلته دا کی 9 میک دی چې ډبل میکونه دي. لومړي سر کې راځو دوستانو، دلته تاسو وګورئ چې په دې ځای کې د دې مکمل معلومات هم شته ده. په دې کې دا یو وایرلس میکرافون دی چې دلته تاسو وګورئ لیدونکو، دوی په دې هغه کې وګورئ په لومړي سر کې چې دا د کوم شیانو دپاره دغه میک کار کوي. دلته یې لیکلی شو لایف شو. د لایف شو یا د لایف یو هغې خپرونه یې د هغې دپاره کار کوي. ورسره چې دی د انټرویو څنګ کې لیکل شوی ده چې د انټرویو دپاره کار کوي. او دریم چې دی دا ویلاګ شارټ ویډیوګانو دپاره دی، یا په یو ځای ته سفر ته ځي، چکر ته ځي، غواړي چې یو ځای کې ریکارډ وکړي، خبرې وکړي، نو دا په دې دریو شیانو کې ډېر زیات کار کوي. نو لیدونکو، تاسو وګورئ دی چې دا دې کې چې دی یو ټیپسي نوکه ده، دا ګورئ ټیپسي نوکه خپله لري. دې سره 3 نوکې نورې دي چې یوه نوکه پکې د ایفون نوکه ده، دا وګورئ تاسو ایفون ته هم کار کوي. ورپسې بل چې دی د ګلکسي نوکه ده، دا وګورئ دوستانو، دې کې د ګلکسي نوکه هم شته ده. نو دا 2 ډبل میکونه لري. دا یو دا میک دی ورسره او ورپسې دلته بل میک ورسره دی. تاسو وګورئ دا دواړه میکونه، یعنی دا هغه څه دپاره کار کوي چې د چا سره انټرویو کوي، خبرې کوي، یعنی 2 میکونه پکې پکارېږي. نو دې کې جوړی 2 میکونه موجود دي. ورپسې دلته د دې خپل دلته کیبل هم شته چې د چارج کیبل دی. دا وګورئ دوستانو، دلته د دې خپل کیبل دی. دې کې چې دی ګورئ تاسو وګورئ، دې کې خپله ټیپسي کیبل دی چې د دې لارې نه چارج کیږي. دا د چارج په هغه کې ورکول کیږي، او دا چې دی دا په دې میک په دې ځای کې ورکول کیږي چې تر څو دا ورسره چارج واخلي په دې رقم باندې. دا داسې ورکول کیږي او دلته بیا یو سره علامه ورکوي، دې ځای کې سره او شنه علامه ورکوي تر څو دا چارج واخلي. همدارنګه د دې سره لاندې چې دی د خپل یو کتابچه هم لري، ځان ته یو ځانګړې کتابچه لري چې تاسو کوم مشکل سره مخامخ کېدئ، نو دلته د خپل کتابچه لري ځان ته چې په دې کې مکمل معلومات د دې په اړه کې لیکل شوی دی. نو که څوک په انګلیش باندې پوهېږي او انګلیسي زده کړه لري، نو دا په دې باندې ښه پوهېدلی شي. نو دې کې مکمل معلومات د دې میکونو په اړه باندې لیکل شوی دی. دا یو چینایي وایرلس میکرافون دی چې 2 دانې. دا قدرمنو لیدونکو، چې کله که غواړئ چې ټیپسي دپاره تاسو کار وکړئ، نو دی ټیپسي دپاره خپله تیار شته دی. او که غواړئ چې د ګلکسي دپاره استفاده وکړئ، دا به په دې کې دې ځای کې ورکول کیږي. ګورئ دا اوس د دې ځای نه تاسو کولی شئ چې دا موبایل ته کنیکټ کړئ، یا موبایل سره موبایل ته ورکړئ، ګلکسي موبایلونو ته. او که د ایفون سره کنیکټ کوئ دوستانو، دا چې دی د ایفون نوکه ده، نو دا هم داسې پکې ورکول کیږي او بیا بالاخره په ایفون موبایل کې دا ورکول کیږي. نو دا 3 هغه نوکې لري.
دغه خوبیان په کې دي چې په دې کې درې نوکې موجوده دي نو چې تاسو موبایل هر رقم نوکه خوري نو تاسو کولی شئ چې د دې نه استفاده وکړئ او ورسره د یو وایرلس میک دی نو لیدونکو ځینې دوستان په دغه ستونزه کې دي چې ډېری وایي چې کله موږ میک واخلو زموږ د موبایل سره کنیکټ کیږي نه نو دې دپاره درنو لیدونکو د اوپن کمره پکارېږي چې تاسو باید د اوپن کمره انسټال کړئ د پلی سټور نه په هغې کې سیټینګ کیږي چې کله مو سیټینګ ترسره کړه بعد د هغې نه چې دی دغه میکونه په موبایل کې کار کوي او دا په سمسنګ کې بیا ډایرکټ کار کوي او که تاسو سره چېرته ویوو موبایل او یا نور موبایلونه ورسره بیا به دې ته تاسو او ټي جي انسټالوئ دوستانو چې او ټي جي تاسو چې کله او ټي جي ورسره انسټال کو نو بیا دا چې دی او ټي جي ورسره آن کو دا په ډېرو موبایلو کې او ټي جي هغه فشن خپله شته دی نو تاسو هغه اف شوی تاسو یې آن کړئ بیا کار کوي نو زه دلته نور سیټینګونه تاسو ته په اوپن کمره کې درته ښیم چې تاسو به په اوپن کمره کې کوم مشکلاتو سره مخ یاستئ یعنې نه غواړئ چې مثال که غواړئ چې ستاسو دغه میک د خپل موبایل سره وصل کړئ یا کنیکټ کړئ نو دا د اوپن کمرې په ذریعې سره وصل کیږي نو زه نور حال په ویډیو کې ګورو او د اوپن کمرې سیټینګ مکمل تاسو ته په دې ویډیو کې ښیم لیدونکو تاسو په لومړي سر کې د پلی سټور نه د اوپن کمرې په نوم باندې دا به تاسو د پلی سټور نه را ډاونلوډ کړئ چې کله مو د پلی سټور نه را ډاونلوډ کړئ ما خو الریډي را ډاونلوډ کړی دی نو تاسو په مخ کې به دغسې یو انټرفیس را خلاص شي دې ځای کې په دې پاس سر کې تاسو ګورئ لیدونکو دلته د سیټینګ یو آپشن دی چې کله مو په دې باندې کلیک وکړو نو دلته ستاسو په مخ ډېر آپشنونه را خلاصیږي چې زمونږ هغه مهم آپشن په کار دی چې کوم یو باندې موږ غواړو چې زمونږ میکونه دي یا زمونږ میک دی د موبایل سره کنیکټ شي نو لومړی راځو دلته د په ویډیو سیټینګ باندې کلیک کوو دلته د آپشن ویډیو سیټینګ باندې چې کله په ویډیو سیټینګ باندې کلیک وکړو دلته ډېر آپشنونه راځي یو څو آپشنونه درته ښیم چې ډېر مهم دي په دغې اوپن کمره کې لومړي سر کې تاسو وګورئ په ویډیو ریزولیشن دی چې دې باندې تاسو کلیک وکړئ دې کې تاسو ته د ویډیو د سایز ښیي چې تاسو غواړئ دغه ویډیو د څه دپاره جوړ کړئ د کوم هغه دپاره تاسو کوئ سافټویر دپاره چې کار وکړئ غواړم زه اوس د یوټیوب چینل دپاره مثال که غواړئ تاسو ویډیو جوړ کړئ نو تاسو به دغه ایچ ډي 1280 یا پر 920 دا انتخاب کړئ چې 14.9 دا د ویډیو د یوټیوب چینل سایز دی نو که غواړئ چې دې نه ښکته مثالا نور اندازه کې تاسو انتخاب کړئ خو بس تاسو ویډیوګانو به په ډېر کمزورې کوالټۍ سره دلته جوړیږي ځکه دا نور چې دي نور هم پکې هغه شته ده چې د دې نه اندازه یې کمه ده ګوره 800 پر 480 دا هم چې ده دا د نورو هغه دپاره کار کوي خو د یوټیوب چینل دپاره چې دی قدرمن لیدونکو دې دپاره تاسو داسې یو کوالټۍ انتخاب کړئ چې هغه صفا ریکارډینګ وي او صفا ویډیو وي تر څو لیدونکي هغه صحیح په دقیق ډول سره وګورئ د 1280 نه بره هم نور هم شته دی چې دا هم د یوټیوب چینل دپاره دی ګورئ فل ایچ ډي 1920 دا هم د یوټیوب چینل دپاره دی او ورپسې 4K دا چې دی هم دا بیخي فل سکرین دی د یوټیوب چینل دپاره چې یعنې ډېر صفا کوالټۍ سره دا چې دی جوړ شوی دی زمونږ ما خو الریډي ایچ ډي 1280 پر 920 دا انتخاب کړی چې دا هم د یوټیوب سایز دی نو راځو یو بل مهم آپشن چې په دې کې دا دی چې موږ غواړو خپل موبایل میکونه یا میکرافون چې دی دا د موبایل سره وصل کو په آډیو شورس آپشن باندې به کلیک وکړئ کله مو چې په ده باندې کلیک وکړو دوستانو دلته تاسو ډېر آپشنونه درکوي تاسو په دغه ایکسټرنل میک اف ریسنټ باندې به کلیک وکړئ دا به ټیک مارک کوي چې کله مو دا ټیک مارک بعد هغې نه به ستاسو میکونه د موبایل سره چې دی وصل یا کنیکټ شي نو دا دغه د اوپن کمرې سیټینګ خدای دې وکړي چې تاسو زده کړی وي او ستاسو د خوښۍ وړ ګرځېدلی وي که بیا هم څه ستونزه څه مشکل تاسو ته درپېښ شو نو موږ ته په کمنټ کې لازمي ولیکئ موږ به انشاءالله ستاسو په خدمت کې هر وخت حاضر یو نو که چیرې یو غوښتنه باید دا وکړم که چیرې مو تر اوسه پورې زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړی نه وي نو زموږ د هجران سټډي یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ او زموږ ویډیوګانو ته لایک ورکړئ تر څو زموږ هنري معلوماتي او فرهنګي خپرونې او ټیکنیکل برخه هم شته په دغه هجران سټډیو کې نو تاسو په آخر کې په لوی او بخښونکي خدای سپارم هر چیرې چې اوسئ خوشحاله آباد او سوکاله اوسئ د الله په امان